محترم حدیث قدسی دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې الله جل شانه فرمائی اے د آدم زویا کچیرته ته دومره ګناهونه وکي چې ستاسو ګناهونه په وجه د ځمکې او د اسمان دا ټوله یې سړک شي او بیا ما تراشه په اخلاص سره توبه وباسي نو زبستا مخکې ټول ګناهونه معاف کما او ای زمانه بیا څوک دا تاسو هم نه کوي چې تا د پلان کې بنده ګناهونه ولې معاف کړی دي عزتمن درو دم رحیم کریم ذات دی په یو توبه باندې د انسان ټول ګناهونه چې کوم دی هغه ختمي او ټول ته چې کوم دی هغه معاف کوي الله جل شانه فرمایي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله اے پیغمبر زما بندگانو ته وایا کچې تاسو اسراف کړی وي یا ګناهونه کړی وي دغه شان نافرمانیان کړی وي تاسو منه امید کیږي زما د رحمتنا او زما رحمت ډیر وسیع دی ډیر فراخ دی ان الله يغفر الذنوب جميعا زما درته ټول ګناهونه معاف کوم او به فرمای او هو الغفور الرحیم ز ډیر بخون کې مهربان ذات ما علما فرمای چې د بنی اسرائیل بعض داسې کسانو چې هغه د الله جل شانه نافرمانیان کړی وي او د ډیر وخت چې کوم دی هغه په شراب او زناکارانو کې او دغه شان قسمه قسم ګناهونه به کول یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راغلل اور تویل اې د الله رسوله کچرته من الله جل شانه د توبه او باسو آیا الله جل شانه زمون توبه قبول کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې ولنو نو الله جل شانه دا آیات را نازل کو قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله چې پیغمبر زما دي بندګانو ته وایا کچرته تاسو اسراف کړئ په خپل ځان باندې زما د رحمت نه منه امید کیږي ځکه زما رحمت ډیر وسیع او ډیر فراخ دی زبر د ټول ګناهونه معاف کم او دا ګناهونه ورته په نیکو بدل کما